د غزني ولایت 28 کلنه لیما سپیڅلې چې په افغانستان کې یې تر 10 کلونو پورې په رسنیو کې کار کړی، هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د یک ټلویزیون سره د خبري ویاندې په توګه هم دنده ترسره کړې او اوس د 10 میاشتو راهیسې اسلام آباد کې ژوند کوي. لیما چې دا مهال د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د آزادې خبریالې په توګه کار کوي، وایي که په افغانستان کې وای نو لکه د نورو ښځینه خبریالانو په څیر به تر کوره پورې محدوده شوی وای. د اسلامي امارات له راتګ سره او د افغانستان له سقوط وروسته ما بیا هم د رسنیو یوه برخه وم او له رسنیو سره په سیاسي برخه کې کار کول. د اوسني حکومت ډیری محدودیتونه پر ښځینه خبریالانو او د افغانستان پر ښځو باندې د رسنیو او مطبوعاتو پر ټولو څانګو او پر مطبوعاتو باندې محدودیتونه دې ته اړ کړم چې نور زه له افغانستان څخه ووځم او کډوالي ونیسم. که زه په افغانستان کې وای متاسفانه د نورو ښځینه خبریالانو په څیر به هم زه په کور ناسته وای او دا به د ما د مجبوریت له مخه وای. دا راحت زیارمل دی چې 20 کاله یې د افغانستان په چاپي رسنیو کې کار کړی دی. زیارمل وایي چې د طالبانو تر واک وروسته یې 1 کال په رسنیو کې کار کو، خو طالبانو په بیلابیلو پلمو د هغه پر کار بندیز ولګاوه. د ځینو راپورونو د نشریدو له امله چې دوی هر ډول پلمې لټولې، په معمولي راپورونو باندې هم دوی خلک غوښتل وضاحت یې غوښته. مثلا په فقر موږ راپور نشو کولی، د خلکو په ستونزو راپور نشو جوړولی، هغه څه چې روان و حقایق چې روان و په هغه مو راپور نشو جوړولی. نو د ژورنالیست کار د خلکو غږ منعکس کولی. کله چې دا هم نشو کولی نو بالاخره یو بیکاره پرزه راته ځان محسوسېده. هر څوک داسې ول چې په هر وخت کې موږ نه غوښتنه کولی شو چې موږ دوی ته حاضر شو، نه کېده چې هلته مو وخت تېر شوی او نور مجبوریت نه راغلو. مزدلفه کاکړ هم یوه له هغو افغان خبریالانو څخه ده چې له ورته ستونزې له کبله کډواله شوی او له اقتصادي ستونزې څخه شکایت کوي. د اګست یعنې د سقوط څخه وروسته ما خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړل چې موږ د افغانستان پارلمان ټي وي سره دنده درلودله، نو هغه سقوط سو، وظیفه مې د لاسه ورکړله. د هغه نه وروسته مې هم رسنیز فعالیتونه درلودله، مثلا سیاسي خپرونو ته تللم، یا هم د ښځو د نجونو د مکتبونو په خاطر د هغوی د حقوق په خاطر مې خپرونې درلودلې. خو بیا هم متاسفانه د ډېرو تهدیداتو سره مخ وم. پاکستان کې نه یوازې زه بلکې ټول هغه افغانان چې راغلي دي، یوازې نه د رسنۍ غړي یادوم بلکې که نور عام وګړي هم راغلي دي، یعنې په پاکستان کې که اوسېږي هغوی د ډېرو زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. یوه ستونزو مشکلات د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ سره د ستونزو سره مخامخ دي. د بې پولې خبریالانو بنسټ یا RSF د تازه راپور له مخې د طالبانو په 2 کلنۍ واکمنۍ کې د ښځینه خبریالانو په ګډون په 12,000 افغان خبریالانو کې 2/3 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د افغانستان د رسنیو فعالیت سخت زیانمن شوی دی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.